چې انسان کې به شکرګزاري راځي څنګه. وای د هغې دپاره طریقې کار دا دی چې د دنیا د نعمتونو په اعتبار باندې د ځان نه لاندې خلکو ته ګوره چې دنیا نعمتونه دي نو ځان نه لاندې او کمزورو خلکو ته ګوره نو الله به پتا کې د شکرګزارۍ ماده اچوي. ځکه چې ته وګوري تعالی الله صحت درکړی دی بیمارانو ته وګورې نو تا ته به احساس د دې خبرې وشي چې زه د الله شکریا ادا کما چې بیمارانو ته وګوره هغه د کټه نشي پاسېدی ګرځېدی نشي کېناستی پاسېدی نشي او زه دارې پاسم کینم په خپل اختیار باندې نو تا ته به شکرګزاري راشي. یا ته وګوري تعالی الله سترګې برابر درکړي دي غوږونه برابر درکړي دي د اورېدو او د لیدو د وینا نظام الله تعالی برابر درکړی هغه خلکو ته وګوري چې هغوی د دغه نعمتونو نه محرومه دي نو ته به شکر وباسې چې الله ستا لاک لاک شکر نظر مې کار کوي ستا ډېر احسانات ژبه مې کار کوي ستا ډېر احسانات غوږونه مې کار کوي. دارنګې که ته وګوري هغه خلکو ته چې هغه شل وي ګوډ وي پخپو باندې معذور وي نو تا ته به احساس د دې خبرې پیدا شي چې دا وګوره دا معذور سړی دی پخپو باندې شل دی او مال الله خپې راکړي دي زه پې صحیح ګرځېدل منډه ترړوالی شم نو په تا کې به د شکرګزارۍ ماده پیدا شي. دارنګې که ته نور نعمتونو کې ځان نه لاندې خلکو ته وګوري نو تا کې به احساس د دې خبرې راځي چې د الله احسان دی چې ما باندې دا نعمتونه کړي دي او وګوره فلانکي دا نعمت د هغې نه محرومه دی نو تا کې به شکرګزاري راشي. مال الله خپل کور را کړی دی هغه خلک هغې ته وګوري چې د هغې خپل کور نشته نو ته به وایې چې شکر دی چې دا سر مې پناه دی پټ دی او الله لا دومره ځای را کړی دی چې هغه مې خپل دی شکرګزاري به در کې راشي. اور که چېرته د دنیا په اعتبار باندې د ځان نه بره خلکو ته ګورې نو همیشه به ناشکره یې ځکه ستا به احساساتو کې هغه وسایس دننه کېږي چې هغه د شکر ماده به خرابوي. وګوره ما سره ګاډی نشته فلانکي سره ګاډی دی شکر ختم. زه چې کم دی داسې خورم او فلانکي چرګان او ګډان خوري شکر ختم. دارنګې نور نعمتونه د دنیا زما کچه کمره ده او د فلانکي بنګلې دي شکر ختم. د دنیا په اعتبار ځان نه بره خلکو ته چې ګورې نو ستا کې به د شکرګزارۍ ماده ختمیږي. ها د ځان نه ښکته خلکو ته وګوره په تا کې به د شکرګزارۍ ماده پیدا شي. که ته تکلیف کې لږ د دنیا په اعتبار او تا هغه خلکو ته وګوري چې هغه مزو کې دي ناشکره به شي او که هغه خلکو ته دې وکتل چې هغه ستا نه هم زیات په تکلیف کې دي شکر به در کې پیدا شي. ځکه قرآن عجیبه انداز باندې خبره کړې ده فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون.
الله دې موږ او تاسو کې هم د شکر گزارۍ ماده پیدا کی او چې کله د شکر ماده پیدا شوه نو یقینا دا د انسان د کامیابی پوړی ده